الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سوالات وجوابات دا مبارك نشست الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر شروع کو او دا نشست سوالات و جوابات و تعلق ساتي د حج او د عمره د مسائل سره. وجد چې دا ورزي د حج ورزي دي او دا موسم د حج موسم دی، نو دا غي د لاسه دا نشست هم تعلق ساتي د حج او د عمره د مسائل سره. په دې نږدې ورځو کې منګه د حج او د عمره احکام او مسائل غا تفصیلا بیان کړو او د هرې مسلې وضاحت پای کې وشو. بیا هم د چا سره سوالی اشکالی نو د هغې تپوس کوي او دین زده کېږي په تپوس کولو باندې او د جهل علاج هغه تپوس کول دي. جهل او کم علمي او لا علمي دا یو بیماری ده او د دې علاج دا چې انسان تپوس وکړي. نو د بعض ملګرو وروڼو او خویندو څه تپوسونه کړي، تپوسونه ډېر دي او موږ به کوشش کوو چې د ډېرو سوالاتو جوابات وکړو د الله په توفیق سره. اولنې سوال هغه په دې نشست کې دا دی چې یو کس طواف کوو او هغې کې شک پیدا شو چې دا ما شپږ چکره کړي دي که اووه، او بیا طواف ختم کو په دغه شک سره او پاو ساعت بعد بیا یو بل چکر پوره کو چې هغه اووم شو، نو دا طواف صحیح دی او که نه؟ د دې مسلې جواب د الله په توفیق سره هغه دا دی چې شک په دوه قسمه، یو د عبادت په منځ کې، بل د عبادت نه بعد. دا صرف طواف کې نه، هر عبادت کې کم شک چې د عبادت په منځ کې راشي دا اثر لري په بعضو حالاتو کې، او د عبادت نه بعد شک راتله دا بالکل اثر نه لري. یو سړی دی او داسې وکړو او د هغې نه بعد ورته د سوچونه او وسوسې راتلې چې تا لاسې انځلي دي که نه دي، او خپې دې انځلې وي او که نه وي، نو موږ درته وایو چې ستا دا اودس صحیح دی. ولې؟ ځکه چې دا د عبادت نه بعد دا شکونه او وسوسې دا عبادت ته نقصان نه رسوي. خو د اودس په منځ کې که دته شک راشي نو بیا به دې تپوس کوو او تپوس به دا کوو چې ستا بیماري خو نه ده دا شکونه او وسوسې وي، نه بیماري خو نه، نو چې بیماري نه ده نو بیا دې شک له اعتبار شته. او یو سړی بیمار دی د وسوسو د شکونو، نو د ده شک او وسوسې له اعتبار نشته، ځکه دا خو د بیماري ده. نو دې ورور چې کوم کار کړی دی چې دی شکي شوی دی په طواف په چکرو کې چې ما څو چکرې والي دي، نو اولنۍ مسله دا ده چې څوک هم د طواف په چکرو کې شکي شو نو دی به هغه یقیني حسابوي او په هغې پسې به بیا پوره کوي، او یقیني هغه کم عدد دی، کم چې دی هغه یقیني دی. یو سړی شکي شو چې ما 15 چکرې طواف کړی دی که شپږ، نو موږ وایو چې دا 15 یقیني دی او شپږم او اووم ورسره پوره کړه. تشه 4 او 5 کې شکي شو نو 4م یقیني دی، 3 او 2 کم یو یقیني دی؟ 2. خو دې ورور به دا کار کړی دی چې هغه یو چکرې به یو پاو ساعت بعد کړی، دلته مشکل جوړ کړی، مشکل دلته جوړ کړی چې پاو ساعت بعد یې کړی دی. نو دې مسلې کې اختلاف دی
چې آیا د طواف د چکرې پرله پسې کول غواړي که نه دا منځ کې وخت راشي نو څه نقصان نشته. نو جمهور العلماء د هغوی دا قول له د محققینو چې په طواف کې پرله پسې چکرې کول لازم دي. نو که څوک قصدن عمدن په طواف منځ کې وخت لګوي او بیا بل چکر پوره کوي بیا وخت ولګوي بل چکر دا نه کیږي. خو اوس دا کار کړی. نو دویم قول د علماو دی او دا د احنافو او د هغه علماو کوم چې د امام شافعي په مذهب دي د هغوی دا قول دی چې موالات پرله پسې چکرې لګول دا شرط نه دی. اگر که دوی دا قول دلیل ده په اعتبار سره کمزور دی خو د اختلاف فایده دی. دا یو فایده د سطحي د علماو د اختلاف دا فایده چې کله یو عبادت وشي او بیا دنه تپوس کوي او د یو عالم دغه قول یي نو په هغې وله جواب ورکړه. اوس ده دا کار کړی که ده ته وګورو چې بیا راشه او بیا طواف وکړو ستا طواف نه دی شوی نو دا ګرانه ده. خو د دغه علماو د قول مطابق د ده طواف څه دی هغه صحیح دی او بیا د دې سې نه کوي والعلم عند الله. د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې دا طواف د کعبې نه ګیر چاپېره دا په څو قسمه دی؟ الجواب دا فایده د ساتیو دا همه مسله. طواف د کعبې نه ګیر چاپېره په شپږ قسمه دی. اولنی قسم هغه طواف دی چې هغې ته طواف الافاظه یا طواف زیارت ورته وایي او دا په حج کې کېږي او دا د حج رکن دی د دې نه بغیر حج نه کېږي. دویم طواف دی هغه طواف قدوم دی د حجي دپاره او دا کم یو دپاره قران والا او افراد والا دپاره ځکه چې متمتع چې راشي نو هغه موږ بیان کړو چې دا خو د عمرې طواف دی نو دوه طوافه شو. دریم قسم طواف چې دی هغه د عمرې طواف دی او دا رکن دی د عمرې دې نه بغیر عمرې نه کېږي. څلورم قسم طواف چې دی هغه طواف الوداع دی رخصتي طواف او دا په حجي باندې واجب دی او عمره کوونکي دپاره څه دی مستحب دی. پنځم طواف هغه طواف دی واجب چې چا منښته کړي دا واجب دی. یو سړی وایي که اسې ووایي چې د الله دپاره به زه یو طواف کوم دا به د باندې واجب شو. یا دا وایي که دا کار وشي زه به طواف کوم دا به د باندې واجب شو. شپږم قسم طواف هغه نفلي طواف دی اسې طواف کول خو دا یو عبادت. خو په دې ټولو کې دا ده چې اووه چکره به او چې طواف ختم کړي د هغې نه بعد به د مقام ابراهیم سره خوا کې مونځ کې دا د هر یو طواف دپاره وي. بعضو په ذهن کې دا دی چې د هغه طواف دپاره چې هغه واجب وي او هغه لازم وي. کوم چې داسې عام طواف سړی ځان له کوي نو خیر دی که دی نه کوي. نه دا د هر طواف سره دوه رکعاته دي. او موږ یو پیر عمرې له تلي یو کس را سره تلی و لا خلکو ته مولوي صاحب وي خو دا چې جاهل و علم ورسره نه و. هغه دا کسان بوتلو روان شو ما چېرته ځې وایي ځو دغه له طواف زه کمره کې وم. بیا زه لاړم پکې مانځله او ماښام لمونځ مې وکړو ماسخوتن لمونځ مې وکړو هلته حرم کې. بیا چې زه رالم نو هغوی رخصت بعد راکړو. دا کوم چې ورسره تلي وو پنځه شپږه خو عوام دا ملا عامي و خو دا چې نوم بې د ملا پروت ما ته وایي چې رالو ستړي وو لکه سي چې تاسو هغه مازدیګر چې تللی اوس رالی وایي مولوي صاحب وایي چې لږ اوسئ او تاویدو 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 وایي بیا ورته منځ کې ورته دې کسان ووایي چې دغه دوه رکعاته وایي نفلي طوافونه کار کوئ دوه رکعاته چې ته کوې هغه دوه رکعاتو کې دوه چکره کېږي نو د هغوی د خپې پړسولې وې سوي. نو نفلي طواف اگر که نفلي دی خو دا دوه رکعاته د هر طواف سره شتي والله اعلم. څو قسمه طواف ما ذکر کړو شپږ د آیت ساتي. خاده ورو سوال کړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د اختر په ورځ او اختر ورځ د مینا ورځ د یوم النحر په دغه ورځ د ماسپښین لمونځ په کوم ځای کې کړی. زه د بعضو سوالونو نه دا معلومولی شم چې دا سائل د علم په کومه درجه کې دی. دا سائل ښه پوه سړی دی سړی چې دې کې څه پوه عام سوال یې کړی رسول صلی الله علیه وسلم د ماسپښین لمونځ کوم ځای کړی نه
ځکه چې الته حدیثونه راغلي دي بعضو کې دا دي چې په مکه کې کړی دی بعضو کې دی چې په مینا کې کړی ځکه دی راته پوس کوي یو حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه وسلم افاض یوم النحر رسول سم یوم النحر د اختر په ورځ باندې طواف افاضه وکړه طواف افاضه کوم ځای کې مکه کې مینا کې حرم کې دغه سبل بل جواب شته په حرم کې طواف افاضه وکړه ثم رجع فصلى الظهر بمنى بیا راغی او ماسپخین موزیکم زیګو په مینا کې وکړه قال نافع رحمه الله وی فكان ابن عمر يفيض يوم النحر عبد الله بن عمر دا طریقه و چې اختر په ورځ به طواف افاضه وکړه بیا بر واپس شو فيصلي الظهر بمنى بیا به ماسپخین په مینا کې کو ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل او دا به چې رسول الله دا چل کړي دا حدیث په کوم ځای کې دی په صحیح مسلم کې دی دویم حدیث دی دا په صحیح مسلم کې شته د جابر رضی الله عنه اوګد حدیث د رسول الله د حج طریقې بیان کړي باغی کې دا دی ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت رسول الله په سورلې باندې سور شو د مینا نه لړ حرم ته او طواف افاضه وکړه فصلى بمكه الظهر نو مسبخین منځکم زیګو کو مکه کې وکړو دا په صحیح مسلم کې زبر بر د خبره تاسو بدی کوم چې بدی زړه کې د علماو سره د قدر خډیر شي عالم د سرنی والله که پټ کې باندې پوش د عالم نه بغیر گزاره د بزنن سبا ختی دی په علماو پورې معاشره کې وته سپک خلک علما ښکاری دي بی دینوت د عالم چې نه کلمه نشي ویل د عالم چې نه کلمه نشي ویل د علم نه ورسي و د دوه حدیثونه په صحیح مسلم کې دي ترجمه یې ته معلومه شو دینه بعد فیصله وسکی تدیر تکړه اضافه فیصله وسکی نو دین د دې درسه د علماو په منځ کې اختلاف پیدا شي بعض علما دغه حدیث له ترجیح ورکي چې رسول الله سلام په مینا کې مونږ کړي بعض وینا مونږ کوم ذکر حرم کې کړه مکه کې کړه بعض علما او دې ته زمازله متوین کی او دوی چې دوه حدیثونه صحیح دوه راجمه کوګه خانو څنګه به راجمه کې امام نووي رحمه الله وی د صحیح مسلم شرح چې کړه وجه الجمع بينهما د دوه به جمع کو په دې طریقه ان النبي صلی الله علیه وسلم طاف للافاضه قبل الزوال چې رسول الله طواف افاضه د زوال نه مخکې وکړي مسبخین د وخت داخلي دون مخکې طواف زیارت د اختر په ورځ کړي ثم صلى الظهر بمكه في اول وقتها مسبخین مونږ کوم ځکه وکړو په مکه کې وکړو په اولنی وخت کې څنګه چې مسبخین وخت داخل شو مونږ وکړو ثم رجع الى منى بيتلل منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك نقلت إذا مسبخين مزبدوين بيروكو فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى نداولني مسبخين مزيجي كده دا فرزو دلت جرى مسبخين دا منزوكو ندا صحابة الكرام دا بارا فرزو كموچنو كده غسر بمككي أو دا رسول دا بارا سشو نفلشو نو بعض صحابه کرامو دا خبر را نقل کړه بعضو هغه را نقل کړه د دوانو خبره سیده او جمع کو به دي اوس پوره سیده کړه نو اصل دا چې رسول الله موږ کوم ذکر کړه مکه کې کړه په مینا کې چې کوم کړه دا غسره هغه نفلی دی هغه فرضي موږ نه دی والله اعلم دا غینه باندې ورو سوال کړی دی چې آیا هر کال حج کول صحیح دی او کنه او پکار دی او کنه کنه 2 کاله بعد 3 کاله بعد حج کول پکار دي الجواب بنیادی مسله خدای چې حج فرض دی په مؤمن باندې په عمر کې یو پیر په عمر کې یو پیر حج فرض دی د دې نه بعد دا سوال د دې چې ضرورت نه لري دا سوال ولی خپل حالات ته وګوري د مسلمانانو حالات ته وګوري غنه جوړیږي نه جوړیږي د حالاتو ته وګوري نور مسلمانانو ته ستانه زیات ضرورت شته ک نشته د حالاتو ته وګوري خپل ځان ته وګوري خپل ځان ته وسنګ ګوري
ستا مقام ته بګوري سړی دی کې د مقام څه دخل یو سړی عالم دی دته په حج کې ضرورت دی دته پر هر کال حج کول غواړي یو سړی عام سړی دی دغه په عالم کې څه دی فرق دی درشم یو سړی دی چې هغه په حجیانو باندې مشر دی په کاج هر کال لاړ شي نو دې ته وګوره د هغې په رڼا کې بیا حج کوه حالاتو ته وګورې بیا به حج کې خو دومره ده چې کم سے کم 15 کاله کې به یو حج کې کم سے کم 15 کاله کې یو حج پکار دی ولې امام ابن حبان رحمه الله روایت راوړی او صحیح روایت دی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې الله وی ان عبدا اصححت له جسمه چې یو بنده یو زول روح جسم ورک ووسعت عليه في المعيشه او رزق مولا پراخه کړي تمضي عليه 5 اعوام په دمن 15 کال ووري لا يفد الي او ديران شي حجله لمحروم نو دې پرشتیا د خیر نه محرومه نو کم سے کم سمره 15 کال کې یو پیر دا پکار دی یو سړی هر کال کوي نو ما چې څنګه جواب درکو چې د حالاتو ته وګوري دغه مطابق به فیصله کیږي والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې حج کې څه حکمت دی د حج په د اعمالو کې څه حکمت دی او دویم دا په دې ترتیب کې څه حکمت دی چې اول حرام او بیا طواف او بیا صفا مروه او بیا مینا او بیا عرفات او بیا مزدلفه دي کې څه حکمت دی الجواب په دې نږدې ورځو کې ما تفصیلي درسونه وکړو او پای کې ما د حج د اعمالو حکمتونه او فواید هغه بیان کړي دي هغه بیا واورئ الله سبحانه وتعالى بسورة الحج کی ذکر کړی دی وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إبراهيم عليه السلام الله إعلانك كذا حج دخلك راشي ليشهدوا منافع لهم فايدي بكذي دنيوي أخروي ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام دعلا ننبياتك ساروي بالالكي فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فاقبل بتي مخري غريبانان لبهم ورك تطول حكمتني نو حج کې د حج په اعمالو کې غټ حکمت د الله توحید راخکاره کول د الله توحید راخکاره کول د مسلمانانو یو کېده د الله د یووالي اعلان کېده دنیوي فائدې پکې دي او هغه تفصیلی بیانونه زموري حج فضائل او حکمتونه التبغه حکمتونه خډیر ووري ان شاء الله خو دې مسلې راځي چې ترتیب د اعمال ولدي سیده د الله هر کار ګوره حکمت لري او کې دي چې انسان په پوه نشي نو دا د انسان د ذهن کمزورتیا ده نور د الله سبحانه وتعالى هر کار کې حکمت ته او د حکمت نه خالی نه زه د تخیمه ترتیب ولیدي سیده شروع د سنه کې احرامنا او د تلبیهنا د دې ځنه ته اعلان کو چې زه به سکینه نه وتم په حج کې او په عمره کې د دې نه بعد رالی طواف تی شروع کو ولی طواف شروع کو ټول نول زکه چې عظیم او چت زه هغه کوم زه دی هغه د الله د کور دی نو شروع د غوچت زینه وکا خکله چې تا طواف کو نو صفا مروه ولې په دې به شروع شو ځکه چې دې ته نږدې څه دی صفا مروه سعی صفا مروه دی وکړه خلاړي مینا ته ولې لاړي حالکه مینا ته تل سنت دي او عرفات ته تل رکن دی نو دې سولې نو شریعت چې ته ډایرکټ چرته لاړ شه عرفات ته ولې مینا مخکې کړه مینا په دې مخکې کړه ځکه چې د حرم نه عرفات ته لار ډیره زیاته ده نو ته د یو ورځ وته په مینا کې تیره که نو بای کې دوه فائدې دي یو خو سفر به دې لنډ شي عرفات ته او دویم دا چې دمه به شي عرفات ته ولې مزدلفه په بیا دغه نه عرفات نږدې د مینا ته هلته ورغلې ښه دا رکن دی د دې لپاره ته تیار شوې ښه په ارام ورغلې بیا ولې مزدلفه ډایرکټ مینا ته ولې نه ځي هغه دې لپاره چې ډایرکټ د عرفات نه مینا ته لار ډیره اوږده ده
نو په منځ کې یو شپه ورته دمو کا سحر کارونه ډیر دي نو چې ته په آرامې مزدلفې نه بعد مینا ته لاړې جمره وولوې ولې جمره په دې ترتیب باندې اولنې غټ شیطان وله ځکه چې دا اوس نږدې دی ټیم کې د هغې نه بعد ویښته لرې کا ولې ویښته لرې کا ځکه چې د اختر ورځ ده چې صفا شي بیا خپل څاروی حلال کړه بیا لاړ شه مکې ته کم طواف وکړه طواف زیارت طواف افاظه ولې ځکه چې الله شکر ادا کړه چې د دومره اعمالو توفیق یې دله درکړو د هغې نه بعد بیا راشه واپس مینا ته او د 2 شپې یا 3 شپې هلته لازم تېرې که ولې ځکه چې ته اسیم هلته د 3 جمرات به ولې نو خو دغه ځای کې ورته اوسېږې که نه نو چې ته بهر یو ځای راځې دا تا ته ګرانه جوړېږي تا ته به مشکل شي نو ځکه ته د شریعت وایي چې نه دا 3 شپې هم دغه ځای کې وکړه چې وتې بیا یې درته وویې طواف لاړ شه چې څنګه دې د عمل شروع کړو چې په هغې باندې ختم شي د اوچت ځای نه دې شروع کړو او په هغه اوچت ځای باندې به څه شي هغه به ختم شي نو دا مختصر ما تاسو ته خبر مې کړه اگر که بعض علما دي کې ښه تفصیل کې او موږ سره وخت نشته نو ځکه مې تاسو ته په دې طریقې سره بیان کړه والله اعلم دا غي نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې زمونږ یو ملګری دی او هغه عمره وکړه او د عامې جامې واغوستې کومې چې ګنډلې شوي کپړې دا خپلې او ویښته واړه نه کړو سر یې ونه خرو ولې وی چې ما یو ورځ مخکې عمره کړې ده یو ورځ مخکې مې عمره کړې ده او په هغې کې ما ویښته لرې کړي وو اوس ویښته لرې کول د ضرورت نشته احرام موږ دغه شان کوله وکړو نو زمونږ د عمره صحیح ده او که نه دا بعض کسان خصوصا هغه ملګري چې د حج د درسونه واوري یا دغه نږدې ورځو کې دورې واورېده نو کېدای شي زړه کې دا راغلي چې د حج دغه مسلې بس مونږ یې زده کړې اوس فتوې ورکوه اوس فتوې ورکوه مسلې یې زده شوې داسې ناشنا مسایل به ورته راشي د حج او عمرې په دې مسله کې چې ته به ورته حیران شي ما ته اوس دا خبره ذکر کړې که زمونږ استاذ او مونږ ورسره صحیح مسلم وی هغه دا خبره کوله چې تپوس دی وکړي لقاء مفتوح یعنی د عالم سره ناسته او د هغه نه چې څه تپوس کې د هغه د ژوند په باره کې یا مسله کې یو کس یې تپوس وکړو یو شاګرد دی چې شیخ صاحب مشکل سوالات ته په ژوند کې څه راغلي نو هغه وی یو سوال دین خو ټول ګران دی خو یو سوال زه ډېر څه خیرات کړی یم او هغه دا سوالو چې یو کس ما ته ټلیفون وکړو چې زه حج کې وم د حج دوران کې طواف مې کو او په احرام کې وم نو ما نه چې دی ما ته وویلی شو چې خور دې ورکه شوې ده مور راته وایي چې خور دې ورکه شوې ده د ډېرې یرې نه ما نه مني لاړه داسې کېږي کله منی د یخ د لاسه ځي د جمي کله د یرې د لاسه کله د کمزورتیا د لاسه کله د درون سامان اوچتولو د لاسه لازم نه چې دا شهوت سره ځي ما نه مني لاړ شیخ ورته صحیح ده وی ما ورته چې خبره بس واضح ده هغه مني تلو سره غسل لازمیږي چې هغه خون ورکي نو دا خو د یرې د دې کې څه نشته وي ما ته وایي چې نه شیخ خون یې راله راکړی و نو زه به دومره کشمکش کې واچول چې اوس که دله جواب ورکوم چې په تا باندې څه نشته ځکه چې دا خو د یرې د لاسه د هغوی خون یې راکړی که ورته وایم چې خون یې درکړی په تا باندې غسل لازم دی نو هغه راته وایي چې د یرې د لاسه وتی نو دې علماو ته دعاګانې کوي چې الله دوی حفاظت وکړي الله د ټولو حق پرستو علماو حفاظت وکړي او الله د هغوی له مزید توفیق ورکړي د اسلام او د مسلمانانو د خدمت کول په دې کې واقعه د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد څوک ابو یوسف واقعه بیان کړې مو تاسو دا امام دی ګوره الله ول ډېر علم ورکړو نو دا امام سیب امام ابو حنیفه رحمه الله بیمار شو پیر ډېر ورځې درس نه راغلی
بیا چې کله الله ولا صحت ورکو روغ شو راغې نو چې وی کتو د جمعات په یو ګوټ کې حلقه لګېدلې او درس روان دی هغه تپوس کوي دا زموږ علاقه ده د علم زه نه پېژنم ناشنا علم چې ته راغلی نو دا ادب دی چې کوم ځای کې عالم وي د هغه نه به تپوس کوي اګر که ته د هغه نه غټ عالم یې خو دی جومات کې هغه درس کوي د علاقه کې هغه درس کوي دا ادب دی دا څوک دی هغه ته د امام صاحب ستاسو شاګرد دی ابو یوسف لګیا درس ها درس شروع کړی نو په دې خپه شو چې زمانه اجازت نه دغسته تزکیه نشته سبحان الله امام مالک رحمه الله وی د مدینه غټ علما او یا کسان را جمع شو او امام مالک د فتوا د لپاره برابر دي درس لپاره برابر دي به مشوره وکړه د علماء او یا علماء غوي ورکړه او یا چاو امام مالک د تکړه سړی دی نو دا غینه بد مشوره وکړه او موږ ته وسګرانه که بهاري نشو کوله فیسبوک ته الله لري او بیا دامن چې عام درس وکړي درس به شروع کی نو باغ علماء بردونه شروع کو د کوم چې تزکیه شوی دي جوړه علماء دي نو هغه به یو شاګرد ولېګو اطلاع شه د سر په درس کې کین او یو تپوس وتیو کی هغه ته څه تپوس وتیو ته وای چې یو کس درزیلا کپڑے ورکړي دي یا بعضو کتابونو کې راځي دوبیله کپڑے ورکړي دي چې دا وینځه بیا چې بس دې سو وخت بعد لاړ نو دوبی داوو کړ چې دا کپڑے زما دي بیا سو وخت بعد واپس شو د خپل خبرې نه هغه زه خطا شوم او کپڑے ستای اوس مسله ده چې د کپړو د انځلو پیسې به ورکې وکړه کوي چې دې به ورکې د دوبی وته جواب دی غلط او کوي چې نه راچا چې وړي دې به پیسې ورکېږي ځکه چې د کپړې نو ته جواب دی غلط هغه لړ امام ابو یوسف رحم الله وی څوک څه تاسو کې هغه زه تاسو کو دا خبره وته بیان هغه ظاهر پیسې به ورکېږي چې کپړې دا غوي هغه ته پاکي ملاو شو مې جواب دی غلط ویا نه ورکه ځکه چې هغه داوا کړی و وی جواب دی غلط غریب حیران سحر لچ امام ابو حنیفه رحم الله درس شروع کړو تخپو کې ناس دس ختم شو امام صاحب ته غلو ته کوي سوال هغه څه سوال ده سوال ته هغه ته جواب داده ک د دوبینه به تاسو کو کده دعوه کولو نه مخ کې انځري نو بیا خو دې سړی د پاره انځري نو پیسې باغ ورکړي او که دعوه کړي او به انځري نو بیا خو دې ځان د پاره انځري نو بیا پیسې باغ باندې نشته هغه ورشو د امام صاحب قبر ته کوزیده شو امام ابو یوسف دغه د خپل اخوانو پرې خو دی تخزی کې وته ناس علماء استادانی اسما خبر دې پر شروع کړی چې د حج کې کم زی ته خبره لاړه چې د حج کې چې نو ناشنا د حجیانو سوالات یو تاسو ګور دې سوال ته وګورئ چې یو ورځ مخکې ما عمره کړې ده اوس مې عمره وکړه نو دې به له ویښته نه لري کو احرام کولاو کو وسلاړو اوس به څه کوي جواب چا چې عمره وکړه او ویښته بالکل لري کړو ویخرل او د یو عمرې نه ووتو بل عمرې په دې پسې نږدې وکړه پسری ویښته نه وو پسری ویښته نه وو نو په دې باندې ویښته لري کول نشته ولې ویښته لري کول نشته ویښته نشته لري کول پسې شته خدا ال چې ویښته بالکل نه یو سړی د عمره وکړه شپه ورځ به کې تیر شو غالبا شپه ورځ کې چې سر شین شي چې ورغه نه یې خو هغه دا ویښته بل پاسه شته اگر که پښم دی نو په دې لازم دي چې دا ویښته لري کوي په دې باندې لازم دي چې دا ویښته لري کوي نو دا ورور چې کوم سوال کړي ته موږ دغه جواب ورکو کوي ویښته نه راخته دي
دا دغه ته نږدې وه نو بیا خو دوی عمره صحیح ده او که ویښته راختلي اگر کاسې هغه پشم یې ولګي نو لرې کوي به د دوی نه واجب کار پاتې شوی د دوی نه به واجب کار پاتې شوی دلته یو بله مسله د فایدې لپاره ذکر کوم هغه ده یو سړی دی قدرتي ویښته نشتي دی به څه کوي بعض علما دا وایي په دغه کټا سر به چاړه راکاږي ولې وایي چې دا هغوی په شان عمل وکړي کوم چې ویښته لرې کوي په جواب کې ورته محققین علما وایي چې ستاسو د عمل پالتو دی دا څه دی پالتو دی مقصد چاړه راښکوده نه دي په سر باندې مقصد ویښته لرې کول او ویښته نشتي نو چې ویښته نشتي نو هغه کار هغه هم نشتي نو صحیح خبره داره چې دته دغه مسله نشتي لکه یو سړی اودس کوي په بله طریقه هم پوه کړه یو سړی اودس کوي په اودس کې لاسونه سنګلو پورې انزل دا واجب دی یو سړی دی د هغه لاس نشتي صرف دا مټ دی بس دا مټ به اینځي که نه به اینځي نه به اینځي د لاس نشتي نو مټ له څنګه دغه خو مسله لاس پورې تړلی چې لاس نشتي مسله نشتي ویښته نشتي نو دغه مسله نشتي والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې ما تیر شوي کال حج کړی او په آخره کې مې رخصتي طواف وکړو او بیا مې یوه شپه پکې وکړه او بیا مې د ماسپښین لمونځ په حرم کې وکړو او ولاړم ووتم ده پکې شپه م کړې ده بیا د ماسپښین لمونځ هم هلته کړی تللی نو دا رخصتي طواف شوی دی او که نه الجواب رخصتي طواف د حج نه بعد دا واجب دی په ټولو حجیانو باندې بعض زنانه ته مستثنا دي او چې مکه کې اوسېږي او باندې نشته خو چې څوک تیزیب او باندې دا واجب دی خدای ساتي چې رخصتي طواف دا د رخصت سره تعلق ساتي یعنی اخیری ورځ چې ته وځي الله دې کې چې میاشت پروت دوه میاشتې پروتې څلوېښت ورځې پروتې خو چې وځي رخصتي طواف به وکړي وځي ډېر چې کم کار کړی دی د غلط کار کړی ځکه چې دغه رخصتي طوافونه یې کړی رخصتي طواف دې ته وایي چې تا طواف وکړو بیا دې پکې شپه م وکړه بیا دې د ماسپښین لمونځ وکړو بیا ځي هغه رخصتي نه شو نو دغه طواف عام طواف حساب شو نفلي او په ده باندې رخصتي طواف څه شو هغه پاتې شو دې خو ستړی خپل چې ته نو اوس څه وکړمه اوس په ده باندې دم دی ځکه چې ده نه څه پاتې شوی دی واجب کار پاتې شوی دا دم به د مکې په غریبانو باندې تقسیموي په خپله وی نشم راتلی په خپله نشي راتلی چاله پیسې ولېږه هغه دې هلته د حلال کې او په غریبانو دې تقسیم کړي دا ته یو فایده ذکر کوم یو سړی دی د دم طاقت یې نشته غریب دی بعض علما دا وایي دی به هغه لس ورځې روجې نیسي کوم چې د حج د قربانۍ دپاره خو دا کمزوري خبره ځکه چې عباداتو کې داسې قیاس نه دی پکار دم دی که دم طاقت یې نه و نو بیا پې هېڅ هم نشتي بخانه د الله نه غواړي استغفار دې ډېر وي او حج صحیح دی والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې زه د ریاض نه په جاز کې لاړم جدې ته او د جدې نه بل ښار ته تلمه هلته جاز لیټ شو نو زما په زړه کې رالو چې راشه عمره پکې وکړه او بیا به زما نو هلته مې احرام واچو او لاړم عمره مې وکړه بیا واپس رالم او په جاز کې لاړم هغه بل ښار ته نو زما دا احرام تړل د جدې نه صحیح دی او که نه الجواب دا مسله موږ تفصیلا بیان کړی درسونه چې جدې ته چې څوک ځي دا به دوه قسمه دي یو هغه دی چې د اول نه اراده د زړه کې چې زه به عمرې لزم یا به حج لزم نو دی خو په میقات باندې تیر شو احرام یې نه دی اچولی نو دی دا کار غلط دی دی به څه کوي دی به احرام میقات کې جدې ته چې نږدې کوم میقات هغې ته دې ورشي او د هغه ځای نه د احرام واچي ځکه چې دی په میقات تیر شوی دی دویم هغه دی لکه څنګه چې دا رور دی چې دی وایي زما اراده نه وه سوال کې داسې لیکلي وو چې زما اراده نه وه زه لاړم او د جدید ایرپورټ نه بل ځای ته تلم خو 2 ورځې زما دا کار لیټ شو نو ما چې 2 ورځې دې راشه عمره پکې وکړه د ده احرام صحیح دی که نه صحیح ده صحیح دی
ځکه چې دغه ځینې د عمرې اراده کړې ده نو د احرام صحیح دی او جده میقات ته د جدي والو د پاره یا د دې خلکو د پاره چې د بهر نه راشي د عمرې او د حج بنیت نه الته اراده وشي د حج او د عمرې نو د غوی د پاره میقات دی خو د بهر نه چې څوک راځي د حج او د عمرې په اراده سره نو د میقات هم دغه به کم چې دی را تیریږي والله اعلم. د یو سوال کړی چې سړی حج کې او مسجد نبوي زیارت ونه کې نو حج کې څه نقصان راځي او کنه دا مسله ما تفصیلا بیان کړو. حج او عمره د دې سره زیارت مسجد نبوي هیڅ تعلق نه لري. نو کچا د مسجد نبوي زیارت کو الته منځونه وکړو دعاګانې وکړه اجر ډیر شو او کچا ونه کو نو ضرب برابر فرق په حج او په عمره کې ناراضي ضرب برابر دغه کولو دا فرق بکی نرازی والله اعلم. دا یو سوال کړی دی چې زه مکې ته ننوتم او احرام مې نو تړلی د میقات نه بیا یو ملګري راته دا ووایي چې اوس اسې موږ اورېدلي یو نو د مسجد عایشې نه مسجد تنعیم کې چې کوم میقات دی د حرمونو لپاره دې ځای نه به احرام وتړو نو دا غزینه به احرام وتړو منګه حج یا عمره وکړو نو دا احرام صحیح دی او کنه. الجواب شریعت چې میقاتونه خولي دي ټول هغه خلکو ته چې هغه ده بهر نه راځي نو یا خو سړی په دې میقات تیریږي دغه غزینه به احرام اچي یا د میقات په خوا شا تیریږي نو کوم ځای چې د میقات سره برابر شي هغه ځای کې به احرام اچي. یو سړی په دقه شان ورغی نو د بې ادبي وکړه د دې میقات بې ادبي وکړه او یو واجب کار پرېښودو نو په ده باندې دم دی او سره د دم استغفار او توبه هم ده ځکه چې دوی په دقه شان ورغلي او بیا وایي نه هغه ځای نه بیا کوو. ښه که څوک دا ووایي چې ولې هغه میقات نه دی نو څه جواب ورکړو؟ اراده یې وه یوه دویم هغه د حرم والا لپاره چې څوک د حرم په حدودو کې اوسېږي نو دی به د عمرې دپاره د احرام دپاره د حرم د حدودو نه بهر ته وځي نو دغه ځای نږدې ځای دی حرم حدود نږدې لنډ په دغه ځای کې ختمېږي نو ځکه دغه ځای ته رسول الله وسلم عبدالرحمن بن ابي بکر ته ووایي چې ته د خپله خور دغه ځای له بوځه والله اعلم.